د سولي افریقا د تجارتي سیالیو په اوومه لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز اړون پریټوریا کپیټلز لوبډلې بریا خپله کړه. په دغه سیالي کې لومړی توپوهنه د سنرایزر ایسټرن لوبډلې وکړه. په ټاکلو 100 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 114 منډې جوړې کړې. په توپوهنه کې مارکو جانسن یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سلیزه یې پوره کړه. په ځواب کې د پریټوریا لوبډلې دومره ښه پیل ونه کړ او رحمن الله ګربز په پیل کې وسوځېد. یوازې 7 منډې په 9 توپونو جوړې کړې، خو نورو لوبغاړو یې هڅه وکړه او ټاکل شوی هدف یې په 14 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. ایتن بوسیج د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. نوموړي په 4 اورونو کې یوازې 18 منډې ورکړې او 2 مخالف لوبغاړي وسوځول. په دغه تجارتي لیګ کې تر اوسه ممبئی کیپ ټاون د افغان لوبغاړي راشد خان په مشرۍ لومړی لوبډله ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلي او د نمرو د جدول په سر کې قرار لري.